بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الشفاعة. دا دیرشم باب جوړیږي د سفارش په بیان کې دی. سفارش کول دا ډیر یو ښه طریقه ده. که کم کس سفارش دی وکړه نو په هغه باندې باری تعالی تا ته هم اجر او ثواب درکوي. قال الله تعالی، الله رب العزت فرمایي، من چا چې یشفع وکړو سفارش، شفاعتا سفارش، حسنتا نیک، یکون ویب له د ده دپاره نصیب برخه، یعنی ثواب منها دا غینا. من یشفع شفاعتا حسنتا یکون له نصیب منها، چا چې د یو کس ښه سفارش نو هغه ته به هم ثواب ورکولی شي. نو من یشفع څوک چې سفارش وکړي، نو دی باره کې مفسرین کرام فرمایي صرف سفارش کولی فرمایلی دي، دا نه دی ویل شوی چې سفارش دی قبول شي یا نه. مطلب دا چې دواړو صورتونو کې به ورته اجر ملاویږي، یا دا مطلب چې سفارش دی وکړي په کار کولو دی نه مجبوره کوي، نه دی پې کم دباو اچوي. شفاعتا حسنه یعنی شفاعت خپله معنا ده یوځای کول. مطلب دا چې کمزورې سړی سره د خپل طاقت او زور یوځای کی او هغه مضبوط کی. حسنتا د ښه کار سفارش، که په ښه کار کې سفارش وکړو نو اجر به ورته میلاو شي، او که ګناه سفارش وکړو نو سزا به ورته میلاو شي. د کم مسلمان د حاجت پوره کولو دپاره الله جل شانه ته سوال کول دا هم په سفارش کې داخل دی. نو دعا غوښتونکی چې وي د دې ته به هم د دې اجر او ثواب ملاویږي. نصیب منها یعنی حصه. عموما نصیب لفظ په ښه حصه کې استعمالی، د دې په خلاف چې دی عموما چې دی بده حصه دا کفل راځي، نو دا په ګناه په سفارش کې استعمالیږي. که ګناه سفارش دی وکړو نو ته به ګناهګاریږي په دې باندې. نو به هر حال هر چې په دې کې اول نمبر حدیث دی، نو په دې حدیث مبارک کې به دا بیان شي چې سفارش وکړه او ثواب حاصل کا. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب حاجة اقبل على جلسائه. ابو موسى اشعری رضی الله عنه نه روایت دی، فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې با کله څه کسان راغله، واقبل علی جلسائن، خپل یعنی مجلسیانو ته به مخ مبارک واړولو، هغوی طرف ته به مخ وګرځولو. نو فقال فرمایل به اشفعوا توجرو، شفاعت وکړئ تاسو ته به هم اجر درکولی شي. او ويقضي الله على لسان نبيه ما احب، او الله جل شانه تخپل پیغمبر په ذریعه فیصله صادروي د هغې خبرې چې خوښوي وي. متفق علی حدیث. وفي روایت، او په بل روایت کې داسې راځي چې ما شاء چې څه خوښه شي، بس هغه فیصله چې ده هغه کوي. نو اشفعو سفارش کول، نو اشفعو توجرو سفارش وکئ، نو په دې سفارش باندې به تاسو ته اجر میلاوي. که یو کس خپل کار نشي کولی خو نورو ته ویلی شي چې سفارش یې وکړي، نو هغه ته ترغیب ورکولی شي. که کار کوونکي ته اجر میلاو شو نو سفارشي ته به هم اجر او ثواب میلاویږي.
ويقضي الله على لسان نبيه ما احب. الله جل شانه د خپل پیغمبر په مبارک جبه چې څه فیصله کول غواړي نو هغه کوي. نو معلومه شوه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د جبې مبارکې نه چې کومه خبره یا فیصله راوځي نو هغه به وحی وي، نو هغه به د الله جل شانه حکم او فیصله وي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان د طرف نه هیڅ نه وایي. نو دلته هم دا بیان شو چې سفارش باندې د اجر او ثواب چې دی دا وعده شوې ده. په دې امت باندې الله رب العزت څومره لوی احسانات او انعامات دي چې صرف په سفارش باندې هم دته اجر او ثواب ورکول کیږي، او اگر چې کار هم ونه شو بیا هم دته اجر او ثواب باری تعالی ورکوي. بل روایت په دې باب کې وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فی قصة بریرہ وزوجها قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چې بریرہ رضی اللہ عنہ او داغی خاون مغیث رضی اللہ عنہ ببارک وائی قال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بریره رضی الله عنه ته فرمایل که تخپل خاون مغیث رضی الله عنه ته رجوع کی. نو قالت یا رسول الله، نو دی او فرمایل اے دا الله رسوله صلی الله علیه وسلم تأمرونی ایتاسی ما ته امر کئی. قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انما اشفع ناز سفارش کوم. قالت نو دی مبارک و فرمایل بریری رضی الله عنها چې لا حاجت لی فیه، بس ما ته داغي ضرورت نشته. نو دی و فرمایل تاسو ما ته امر کوئ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و فرمایل نه بلکې سفارش کوم. وقالت لا حاجت لی فیه، هغه ویلې بس ما ته داغي ضرورت نشته. رواه البخاری. نو دلته دا لفظ رالل چې راجعته معنا دا واپس راتلل، او کم قصه وا فی قصه بریره و زوجها، بریره رضی الله تعالی عنها د هغې خاون په قصه کې چې دا د عایشه رضی الله عنها مبارکې وینځه وه. د دې نکاح د یو تور رنګ صحابي مغیث رضی الله عنه سره شوی و. کله چې بریره رضی الله عنها آزاده شوه نو هغه ته شریعت اختیار ورکو چې خوښه وي نو مغیث رضی الله عنه سره دې پاتې شي، او که خوښې نه وي نو اختیاري دي، نو بس جدایي دي اختیار کی. نو بریره رضی الله عنها د جدایي اختیار کا. مغیث رضی الله عنه د بریری رضی الله عنه سره بی انتها من محبت لرلو، او په مدینه منورې په کوڅو کې به ګرځېدلو او جړل به. عباس رضی الله عنه مبارک دا حالت ولیدو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل، نو کله چې بیا هغه فرمایل یعنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل چې لو راجعته، که ته رجوع کې نو دا به ډېر ښه شي. هغه ورته وفرمیل چې ای د الله رسوله تاسو ما ته حکم کوئ؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې نه حکم نه کوم بلکې سفارش درته کوم. نو بریری رضی الله عنها وفرمیل بس زما هغه ته ضرورت نشته. نو مطلب دا شو چې زه هغه ته رجوع نه کوم. نو بریری رضی الله عنها نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سفارش نه انکار وکړو. نو دینه معلومه شوه چې سفارش منل دا ضروری نه دی. اگر چې تا یو کس ته سفارش دی وکړه په دې باندې باری تعالی تا د اجر او ثواب درکوي. نو هر وخت کوشش کوئ که ستاسو د وسه یو کار نه نو چاته خو ویلی شئ د سفارش کولو. نو په دې باندې اوس دا لازم نه ده که هغه خبره ومنل شي او که ونه منل شي، بس تا سفارش وکړو نو باری تعالی به په دې باندې
تا ته پوره اجر او ثواب درکوي.